أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو ورونو، د قرآن مجید د شروع کولو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دی، ځکه چې الله رب العالمین فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. چې کله قرآن کریم لولې ته اے انسانا، نو پناه غواړه په الله سره د شیطان رټلی شوي نه، او د شیطان نه پناه ځکه غواړه په الله سره چې سړی قرآن وایي نو په دغه وخت کې دته د توحید خزانه ملاویږي، او شیطان لعین د دغه خزانه د توحید د لوټ کولو کوشش کوي. څنګه چې یو ډاکو د مالدار سړي د مال ډاکه کوي او د یو مالدار سړي نه مال لوټ کوي، نو دغه شانتي شیطان لعین د یو مومن سړي نه چې هغه د قرآن کریم نه د توحید خزانه حاصلوي، نو دغه توحید د خزانه د لوټ کولو کوشش کوي. نو دی وجنا د الله تعلیم دا دی چې کله یو انسان قرآن لولي نو هغه د اول ووایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه، او بیا بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دی، ځکه چې قرآن کریم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه لیکلی شوی دی، او د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ په دور کې لیکلی شوی دی. نو د هغې په آغاز کې بسم الله الرحمن الرحیم هم دغه شانی مونږ ته را رسېدلی دی. امام شافعی رحمه الله خو وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت نه جز دی، او د هر یو صورت یو آیت دی. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی عنہ فرمائی چې بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت نه جز نه دی، او د هر صورت یو آیت نه دی، البته دا د قرآن کریم یو آیت ته
د هغه آیت نه علاوه چې کوم سوره نمل کې راغلی دی چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، داغه بسم الله الرحمن الرحیم نه علاوه دا سورت فاتحه په آغاز کې چې دا بسم الله راغلی دا، د نورو سورتونو په اول کې چې دا بسم الله راغلی دا، نو بس دا د قرآن صرف یو آیت دی او د هر سورت نه جزء نه دی. او د دوو سورتونو په منځ کې چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا لیکلی شي او دا لیکلی شوی دا، نو دا د پاره د فصل بین سور لیکل کېږي چې د دوو سورتونو په منځ کې فرق راشي چې یو سورت ختم شو او بل سورت شروع شو. دارنګه د هر سورت په اول کې چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا لیکل شوی دا کلمه، نو دا د تبرک حاصلولو د پاره دا لیکل شي. نو د بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم منګتا د دې قرآن نه حاصلېږي چې قرآن د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کېږي. نو د دې وجه نه هر د نیکه کار د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کول پکار دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شان ویلي، رسول الله هم دغه شان ته تعلیم مونږ ته راکړی دی او فرمایلی دی چې کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله فهو اقطع او ابتر، چې هر یو د نیکه کار چې هغه به د بسم الله نه شروع شي نو هغه نیمګړي او هغه بے برکت ای. لہذا هر د نیکه کار دا د بسم الله الرحمن الرحیم نا شروع کول پکار دی. نو د دې وجه نا دا سورۃ الفاتحه دا هم د بسم الله الرحمن الرحیم نا منګه شروع کوم پنوم د الله چې ډېر مهربان دی، همیشه مهربان دی. رحمان معنا دا ډېر مهربان او رحیم معنا دا همیشه مهربان. لکه عطشان معنا دا ډېر تږی او علیم معنا دا همیشه علم والا. نو عطشان دا د رحمان په وزن دی، نو د دې معنا دا مبالغه او ډیروالی، نو ډیر مهربان. او رحیم د علیم په وزن باندې دی، نو علیمن وی همیشه علم والتا چې همیشه عالمی. نو دقه شان رحیم معنا دا همیشه مهربانه. نو شروع کوم پنوم د الله چې ډیر مهربان دی او همیشه مهربان دی. الحمدلله رب العالمین. ټول تعریفونه د اولوهیت چې دی خاص الله لره دی چې رب د ټولو جهانونو دی. ټول تعریفونه او صفاتونه دا د اولوهیت دلته مراد دی، د بشریت صفاتونه مراد نه دي. ټول صفاتونه د اولوهیت چې دي دا خاص الله لره دي. او د اولوهیت صفاتونه ځکه دلته مراد دي د حمد نه چې نسبت د حمد الله ته شوی دی. الحمد لله. ټول تعریفونه خاص الله لره دي، نو نسبت د حمد الله ته وشو، نو مراد د دینا هغه تعریفونه دي، هغه صفاتونه دي چې هغه د الله د پاره ثابت دي او د الله د پاره صفات الوهیت ثابت دي، د الله د پاره صفات بشریت ثابت نه دي. نو معنا دا شوا چې ټول تعریفونه د الوهیت چې دي
لله خاص الله لردي. د اولوهیت صفتونه کم دي؟ د اولوهیت صفتونه هغه دي چې هغه ذاتی دي او الله له ثابت دي، عطوایی نه دي چې الله له چا ورکړي دي. نو ذاتی صفتونه د الله چې دي هغه د اولوهیت صفتونه دي، هغه خاص الله لره دي. دویم د اولوهیت صفتونه هغه دي چې پاغې کې تغیر او تبدل ناراضي. نو الله له هغه صفات ثابت دي چې پاغې کې تغیر او تبدل ناراضي. صفات بشریت هغه ذاتی هم ندي، او صفات بشریت چې هغه د بشر صفات دي، د بنی آدم صفات دي، هغه کې تغیر او تبدل هم راځي، هغه په یو حال باندې نه وي. نو دې ځای کې مراد هغه صفات دي چې هغه صفات د اولوهیت دي، دا خاص دي الله د پاره. صفات اولوهیت کم دي؟ نو یو د هغې نه خالقیت دی، یعنی خالق الله دی، بل خالق نشته. یو د هغې نه مالکیت دی، مالک الله دی، بل مالک نشته. یو د هغې نه معبودیت دی، معبود الله دی، بل معبود نشته. یو د هغې نه حاکمیت دی چې حاکم الله دی، بل څوک حاکم نشته. او یو د هغې نه رازقیت دی، رازق الله دی، بل څوک رازق نشته. یو د هغې نه قدرت دی، قادر الله دی په هر څه باندې، بل څوک قادر په هر څه باندې نشته. نو دا الحمدلله معنا دا شوه چې ټول تعریفونه د اولوهیت خاص الله لره دي، یعنی مل خالق الا الله، چې خالق نشته مگر یو الله دی. مل مالک الا الله، مالک نشته مگر یو الله دی. او مر رازق الا الله، رازق نشته مگر یو الله دی. مل معبود الا الله، معبود نشته مگر یو الله دی. او مل قادر الا الله، قدرت والا ذات چې هغه همیشه قدرت لري، داسې ذات په هر څه باندې قدرت لري، داسې ذات نشته مگر یو الله دی. او مل حاکم الا الله، حاکم نشته، بادشاہ نشته، قانون او نظام ورکوونکی نشته مگر یو الله دی. رونو د دې صفاتو تقاضا دا ده چې معبود یو الله دی، د یو الله عبادت پکار دی. او حاکم یو الله دی، نو د یو الله قانون منل پکار دی، د یو الله نظام منل پکار دی. او قادر ذات یو الله دی، نو د یو الله نه غیبی امداد غوښتل پکار دی. او معبود یو الله دی، نو یو الله ته سجده لګول پکار دی. د یو الله نه غیبی امداد غوښتل پکار دی. د یو الله په نوم باندې منښت او نظر ورکول پکار دی. د الله نه ما سیوا د بل چا په نوم باندې منښت او نظر ورکول نه دي پکار. په دې دلیل سره چې ټول صفتونه د الله خاص الله لره دي، په دې دلیل رب العالمین دی چې ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله لره ځکه دي چې دا الله رب العالمین دی. د دې الله نه ما سیوا بل رب العالمین نشته. رب مالک ته وای، دا الله مالک دی، بل مالک نشته. او رب بادشاہ ته وای، دا الله بادشاہ دی، بل بادشاہ نشته. او رب مربی ته وای، دا الله مربی دی او پرورش کوونکی او پالونکی دی، بل پالونکی او مربی او پرورش کوونکی نشته. لہذا ټول تعریفونه د اولوهیت دا یو الله لره ځکه دي چې دا الله رب العالمین دی، او دا الله نه ما سوا بل څوک رب العالمین نشته دی. واخر الدعوانا الحمد.